یا رسول الله څه خبرې مې واورېده ووېرېدم نو هغه مې ورته ذکر کړی ما ته وایي چې وهل سمعته ته هغه اواز واورېده سو ما ورته وایي چې نعم راته وایي چې ذاک جبریل راغلی دغه حدیث موږ بیان کړی و تېر شوي درس کې ذهن کې مې شته که نه جبریل راغلی و اتانی فقال نو دی راته وایي چې من مات من امتک لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه خپل امت ته دا زیری ورکړه چې ستا په امت کې څوک مړ شي ای پیغمبره او د الله سره شرک نه یې کړی څه شی د الله سره نه یې شریک کړی دی به جنت ته ځي وی ما ورته چې وان زنا وان سرق که زنا وکړي او که غلا وکړي وی راته وي چې وان زنا وان سرق که زنا وکړي او که غلا وکړي هلته موږ وضاحت کړی و چې د دې څه مطلب شو که عذاب ورته ورکړی شي د دې معنی دا نه چې بلکل عذاب نشته د دې معنی دا نه ده چې بلکل عذاب نشته بعض موحدین مؤمنان هغه دي چې هغه به ډایرکټ جنت ته ځي بغیر د حساب او بغیر د کتاب او د عذاب نه بعض هغه دي چې حساب ورسره وشي جنت ته به ځي بعض هغه دي چې د جهنم حقدار به یي خو سپارښونه به وشي یا د الله په سپارش سره یا د الله په رحم او کرم سره د الله به راوباسي او لاړ به شي جنت ته یا به د سره جهنم ته ورننوځي که کوم چې ننوتي دي بعض موحدین داسې دي چې هغوی به جهنم ته ننوځي خو بیا به راوځي د جهنم نه نو دا خبره ورسره یاده کړئ دې مطلب دا نه چې په ګناهونو باندې ورځه ګناهونه به ځان لرې ساتي بیا حدیث راوړی د ابوهریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لو كان لي مثل احد ذهبا که چېرته د احد د غرمره سره زر ما سره وی که نه لسرني الا تمر علي 3 ليال وعندي منه شيء الا شيئا ارصده لدين پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته د احد غرمره سره زر ما سره پراته وی نو زما دا خبره خوښه ده چې په ما دې 3 شپې داسې تېرې نه شي چې په هغې کې دې څه پاتې شي ما سره الا شیئا ارصده لدین الا دا که چېرته قرضدارو دپاره پکې څه ږدمه یا قرضې ختمولو دپاره پکې څه ږدمه نو هغه به ما ایښودي نور 3 ورځو کې به ما د هر څه ختم کړي دا خبره مخکې تېره شو بې باب راوړی دی باب الغنى غنى النفس باب په بیان د دې کې چې اصل مالداري هغه دا ده چې زړه دې مالداری اصل مالداري دا ده چې نفس دې مالداری نفس دې بې پروایي استغنا اصل مالداري دا ده وقول الله تعالى آيات راوړی دی أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إلى قوله تعالى من دون ذلك هم لها عاملون دا آیتونه خو ډېر اوږده دي سورة المؤمنون کې دي د 55 نه واله 3 شپېته پورې خو د اولني 2 آیتونه دا مقصدي دي أيحسبون أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون الله دې هغه خلکو په باره کې خبره کوي چې الله په دنیا په باره کې امتحان راوستی دی لکه یو سړی دی الله وایي زه ورله ډېر مال ورکوم یا د کافران شو یا د مجرمان شو الله وایي زه ورله ډېر مال ورکوم زامن ولم ورکوم نو د هغوی دا ګمان دی چېرې موږ یو بس کامیاب یو ذکر الله د هر سره کې الله وایي نه بل لا یشعرون دغه پوه هم نه دي په دې باندې چې دا امتحان دی کله ګوره د الله امتحان داسې ښه پرېږدي دي
نو هغه چا باندې چې امتحان یې د هغه څه مطلب وي یعنې الله به ما رحم کړی اوس یو سړی د الله ورله ډېر مال ورکړی او زامن او دنیا ورله سمه ورکړې او د سم خوشحاله کیدی شي چې دا د الله د رانیویو طریقه یې الله کله انسان ګوره داسې هم رانیسي پرېږدي او یکدم راونیسي او د هغې نه بغیر د دنیا امتحان دی دا مال زیاتېده مال کمېده دا دواړه امتحان دی فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن الله د انسان صفت بیان کړی څه ناشنا صفت دی الله وایي چې کله دې انسان له ډېر مال ورکمه او نعمتونه وله ورکم نو بیا ځای په ځای ګرځي وایي الله راله عزت را کړی دی او بس الله راله هر څه را کړي دی او بس لکه زه څوک یم واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن الله وی کله په دې شکل کې امتحان راولم چې رزق پې تنګ کم نو بیا ګرځي ځای په ځای شکوي شکایتونه کوي الله ذلیله کړی یم حالانکې دواړه په غلطه دي ولې دواړه په غلطه دي دواړه په امتحان کې دي که الله دله دنیا ډېره درکړې ده یا مال یې درکړی یو دا مطلب نه شي چې بس ته یاره بس زه به ډېر ښه سړی یم او زما چې ګناهونه بخلی شوي دي او دیندارۍ ته نور ضرورت نشته او بس دا مال چې الله را کړی دی خو الله به راپکې څه لیدلي نه دا امتحان دی که غریب وي دا هم امتحان دی شکوې شکایتونه مه کوو هر حال کې دا د الله امتحان دی د دنیا د دارالابتلا د ابتلا د مصیبتونو او د امتحانونو ځای دی د دنیا یو سړی وایي چې امام بخاري وایي چې اصل مالداري د زړه او د نفس مالداري ده او بیا د آیت راوړو دې آیت دې سره څه کار دی جواب دا دی امام بخاري دا وایي دغه خلک ده چې په دنیا خوشحاله دي او دنیا ته یې ډډې لګولې دي او دا تیره شوې ده چې یاره د دنیا یو امتحان دی نو دا هغه خلک دي چې صرف ظاهري مالداري ورسره ده د زړونو د نفس مالداري ورسره نشته حدیث یې راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د ابوهریره رضی الله عنه روایت دی